بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ ملګرو، نن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا د سره شریکوم. که چیرې څوک غواړي چې الله تعالی جل جلاله پراخ رزق په دغه کس ته ورکړي، دغه کس ته پکار ده چې کم وخت کور ته داخلیږي سورة الاخلاص دې تلاوت کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا حدیث طبرانی را نقل کړی دی. نو محترم ورونو، که چیرې څوک غواړي چې الله تعالی جل جلاله هم ثواب ورلره ورکړي او هم یې په رزق کې برکت پیدا سي، دغه کس چې دغه عمل کوي، یعنې د کور د داخلېدو په حالت کې دې سورة الاخلاص تلاوت کوي. نو ستاسو څخه یوه هیله دا ده چې د ثواب په خاطر باندې دغه ویډیو تر نورو ملګرو پورې هم ورسوئ. ډېره مننه. الله تعالی جل جلاله هم په دنیا او په آخرت کې کامیابي در نصیب که.